السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فقد قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. صدق الله العظيم. ډیرو قدرمنو، عزتمنو حاضرینو، د دفاع وزارت مسؤلینو، د رسنیو نمایندګانو او ازموینو ته راغلو ځوانانو، ډیر خوشاله یو چې په آزاد اسلامي افغانستان کې نن داسې یو فرصت شاهدان یو چې زموږ د مجاهد ولس بچي په تعلیمي ډګر کې یو نوی مثبت قدم اخلي. که موږ د افغانستان د 45 کالو په صورتحال باندې یو نظر واچو، نو بیا به موږ ته د دې ننني مجلس او د دې غونډې او د دې اقدام اهمیت واضح شي. محترمو، د افغانستان غیرتی ولس د کم وخت نه چې اسلام قبول کړي، د هغه وخت نه په اسلام باندې مین قوم پاتې شوی، د اسلام محافظین پاتې شوي او د اسلام لپاره قربانۍ ورکوونکي قوم پاتې شوي. دا 45 کاله چې په دې ملک باندې کوم تکلیفي حالت تیر شو، که موږ دقیق متوجه شو چې د دې حالت اصلي عوامل او اسباب څه، آیا زموږ مجاهد ولس کې کمی و چې د دغسې حالت سره مخ شو، او که د وخت د نظامونو جفا وه د دې ولس سره چې دغه ولس د دغسې یو تکلیفي حالت نه تیر شو. الحمدلله دې ولس هر وخت چې چا هم د اسلام د اشاعت او د دفاع आवाज اوچت کړي، دا ولس دغه جهاد سره ولاړ دی، ملاتړ یې کړي. دغه وخت نظامونو ذمہداري دا وه چې د دې مسلمان ولس بچي داسې تربیه کړي وي لکه څرنګه چې دوی ته د الله تعالی حکم وچ وعدوا لهم ما استطعتم من قوه، داسې ځوانان زموږ په دفاعي کرښو کې تربیه شوي وي چې هم فکري اعداد موجود وي او هم د وسایلو د نیګانه اعداد موجود وي. دغه ځوانانو د خپل وطن نه دفاع کولی شوي، د خپل ولس نه دفاع کولی شوي، او د ولس په څنګ کې دغه ځوانان ولاړ وي، او چې کله هم د بهر نه اشغال راتلی، ظلم راتلی، دغه ځوانان د خپل ولس په څنګ کې ولاړ وي او د اشغال په مقابل کې دغه ځوانانو د خپل ولس او د وطن نه دفاع دا کړې وي. خو دغه وخت نظامونو د دې ولس سره ظلم او جفا وکړه او دغه ځوانان یې په داسې انداز باندې تربیه کړه چې په ځای د دې چې دا د ولس په څنګ کې ودرېږي، بلکې د ولس په خلاف ودرېده. په ځای د دې چې ولس وساتي، د ولس سره ظلم دا شروع کړو، په ځای د دې چې د ولس د مرض دوا شي، د ولس قاتلان دا جوړ شو. کله چې روسان د ملک ته راغله، خام مواد زموږ د دې ملک ځوانانو چې د ولس په خلاف استعمال شو، چې کله امریکا د خاورې ته راغله، د ناټو په شمول باندې خام مواد
زمونږ د ولس ځوانانو چې د هغوی په حمایه کې استعمال شو، د ولس په خلاف استعمال شو. که د دې وطن ټانګو، که د دې وطن جازو، او که د دې وطن نوره دفاعي قوه وه، دا د ولس په حمایه کې استعمال نه شوه، د ولس په ساتلو کې استعمال نه شوه، د ولس د بچو اولادونو او د عزت په ساتلو کې استعمال نه شوه، بلکې د ولس په خلاف استعمال شو. په لکونه ځوانان زموږ په هدیرو کې شهیدان پراته دي، په لکونه معیوبین لرو، په لکونه کونډې لرو. هر کور د غم او د پریشانۍ نه ډک دی، او اصلي عامل هغه دا و چې دغه وخت نظامونو د ولس بچو سره جفا دا کړې وه. د ولس بچي په اسلامي او افغاني فکره باندې نه وروزلي، او نه هغه لازم وسایل په لاس باندې ورکړي تر څو دوی د خپل ولس او د وطن نه دفاع دا وکړي. که موږ وګورو زموږ په تعلیمي ډګر کې، تحصیلي ډګر کې، او بیا په دفاعي ډګر کې دا یو ډېر لوی کمی و چې زموږ د ځوانانو ته اسلامي فکره، افغاني فکره چې څنګه مناسب و هغسې ورنکړی شو. د دې وجې نه د اغیارو دپاره استعمال شو، د پردو دپاره استعمال شو، او د خپل وطن او د خپل ولس او د خپل دین په خلاف باندې استعمال شو. الحمدلله تاسې نن ګورئ چې کله هم اسلامي امارت مخې ته راغلی دی، اول دې خبرې ته متوجه شوی دی چې موږ د خپل ولس بچي څنګه داسې وروزو چې دا د ولس په څنګ کې ودرېږي. زموږ د مل دفاعي وسایل دا د ولس په حمایه کې استعمال شي، د ولس په ساتلو کې استعمال شي، د وطن په حفاظت کې استعمال شي، د دین په حفاظت کې استعمال شي، د دین په تطبیق کې استعمال شي. تاسې څه کالې ولیده چې په دې ملک باندې سیلاونه راغله، زلزلې راغلې، تکلیفونه راغله. یو واضح فرق چې موږ وګورو په دا 45 کاله کې زموږ دفاعي قوه د ولس په څنګ کې نه وه دا ولاړه. د ولس د نجات دپاره، د ولس د همکارۍ دپاره، د ولس د حفاظت دپاره زموږ جازونه نه دي استعمال شوي، زموږ د دفاع نور وسایل نه دي استعمال شوي. نن د افغانستان ولس دا یو واضح فرق احساسوي چې کله هم پریشانی راغلی ده، که زلزله مخې ته راغلی، که سیلاب مخې ته راغلی، یا بله طبیعي حادثه مخې ته راغلی، همدغه د ولس ځوانان، همدا د ولس بچي، همدغه دفاعي قوه ده چې د ولس په څنګ کې دا ولاړ ده، ولس ته نجات ورکوي. دا د دې خبرې پیغام ورکوي زموږ ولس ته چې بیا به په افغانستان باندې هغه حالت نه راځي چې زموږ ځوانان، زموږ د ولس بچي د ولس په خلاف استعمالېږي. د دې نه بعد به دغه ځوانان داسې روزل کېږي چې په دوی کې به د خدمت جذبه وي، دا به همیشه دپاره د ولس په څنګ کې دا ولاړ وي. او دا زموږ هغه کمی دی، که دغه کمی په افغانستان کې پوره شو بیا بل کمی موږ نه لرو. کفر او اسلام دا دواړه متضادې نظریې دي، دا سره یو ځای کېدی نشي. الهي حکم دی او دغه حکم د وجوب دپاره دی، مستحب نه دی، سنت نه دی، واجب عمل دی. الله تعالی وی ته به د خپل دشمن دپاره ځان تیارې او داسې قوت به لاسته راوړي چې د هغې په وجه باندې ستا دشمن باندې رعب راشي، ستا نه دشمن وویریږي. دا حصر په یو خاص عمل کې نه دی. نظامی وسایلو ته دا شاملیږي، داسې نظامی وسایل به لرې، داسې دفاعي وسایل به لرې چې ته دشمن ورباندې قانع کړې چې در باندې رانشي، په دشمن باندې رعب راشي. نن تاسې وګورئ دنیا کې که د دشمن د رعب لاندې راځي، په اټمي وسایلو راځي، په میزایلو باندې راځي، په مدرنو وسایلو راځي، د دغسې وسایلو جوړول، د دغسې وسایلو پیدا کول، د دغسې وسایلو باندې د ځوانانو روزل، دا د یو اسلامي حکومت فرض دی، واجب دی، سنت نه دی، مستحب نه دی. د هر وخت جدا جدا وسایل وي،
نن موږ ګورو چې یو ملک په کومو وسایلو دفاع کولی شي، ځوانان د خپل ملک نه په کومو وسایلو دفاع دا کولی شي. نن که امریکا ټوله دنیا د رعب لاندې راوستي، نظامي وسایلو سره قوي دي، اقتصاد ور سره قوي دی، په دې کې اقتصاد شامل دی، دومره اقتصاد به لري چې دشمن ستانه په رعب کې وي، دومره تبلیغاتي دستګاوې به لري چې دشمن تانه په رعب کې وي. نن په دنیا کې تبلیغاتي وسایل استعمالیږي، اقتصادي وسایل استعمالیږي، استخباراتي وسایل استعمالیږي. دا ټول هغه وسایل دي چې د یو نظام حفاظت کوي، د یو ملک حفاظت کوي، د یو ملک حیثیت پورته کوي، د یو ملک قدر و قیمت پورته کوي. الحمدلله زمونږ د ولس بچي د چا نه کم نه دي. کمې د دې خبرې دی چې یو مناسب ماحول ورته نشته، وسایل ورته نشته. که موږ د خپل ولس بچو ته دغسې ماحول پیدا کړو لکه دا نن چې ورته قش شوی دی او د وخت مناسب وسایل ورته پیدا کړو، په لاس کې ولا ورکړو، په هغې باندې وروځو، نو الحمدلله موږ د یو قوم نه هم کم نه یو. زموږ ځوانان د دنیا د نورو ځوانانو نه کم نه دي. همدغه ځوانان به د خپل ولس نه دفاع کوي، همدغه ځوانان به د خپل وطن نه دفاع کوي، همدغه ځوانان به د اشغال جواب وي. بیا به دغسې یو حالت نه وي چې په ولس باندې بمبار کیږي او ټول ولس ورته ګوري او هیچا له چل نه ورځي. یو ظالم راځي په دې ملک باندې اشغال راوړي، زموږ ځوانانو له چل نه ورځي، زموږ ځوانانو په لاس کې داسې وسایل نه وي چې د ملک نه دفاع وکړي. هغسې حالت به انشاءالله بیا نه راځي. نن دغسې پروګرامونه زموږ ولس ته یو حوصله بخي، زموږ ولس ته امید بخي، زموږ ولس ته اطمینان بخي. زموږ ولس په دې 45 کاله کې د وخت د نظامونو نه غیر مطمئن پاتې شوی و. زموږ ولس مسلمان دی، مجاهد دی. د مسلمان مجاهد ولس خپل بچی را لیږلي دي مکتبونو ته، لیسو ته، پوهنتونونو ته، خو دغه وخت نظامونو ورسره جفا کړي چې د دې ولس د بچو قدر یې نه دی کړی، د ولس قدر یې نه دی کړی او په اسلامي افغاني فکرۍ باندې ورته پوره نه دي روزلي. اوس الحمدلله د هغه کمی تدارک دا کیږي. زموږ رهبري د دفاع وزارت مشران دې خبرې ته متوجه دي چې موږ به دغه ځوانان په دې کې به اعداد پیدا کوو، ام فکري لحاظ سره، ام بدني لحاظ سره، ام عصري وسایلو په لحاظ باندې دغه ځوانان به روزو تر څو د خپل ولس نه دفاع وکړو، د دنیا د مظلومیت نه خلاص شو، د دنیا د ظلم نه خلاص شو. دغه ولس به آینده دپاره مطمئن وي د خپلو بچو په رابطه باندې، د خپل وطن په رابطه باندې، د خپلو سرحداتو په رابطه باندې. اوس الحمدلله تر ډېره حده پورې ولس مطمئن دی چې زموږ بچي په یو سالمه نظریه باندې روزل کیږي. دوی ته یو اسلامي نظریه ورکولی شي، افغاني نظریه ورکولی شي او د وطن د محبت، د ولس سره د محبت نظریه دا ورکولی شي. بیا به داسې فکره او نظریه نشي ورکولی چې همدغه بچي د خپل ولس قاتلان جوړ شي او د خپل ولس لپاره یو عذاب جوړ شي. دغه پروګرام انتهایی زیات قیمتي پروګرام دی او دا یو واحد پروګرام دی د تاریخ په اوږدو کې یو ځانګړی پروګرام دی چې د دفاع د وزارت له خوا نه تیاریږي چې د ولس بچي د دې وطن استادان به تربیه کوي، د بهر استادان به نه تربیه کوي بلکې زموږ افغانان استادان به دغه بچو ته تربیه ورکوي او دغه بچي به یو ځای ته رسي او د دنیا د ځوانانو سره به همسیال ګرځي. لکه څنګه چې موږ او تاسې ګورو چې په دنیا کې هر ملک او د هر ملک ځوانان د خپل ملک نه دفاع کولی شي، د خپل ولس نه دفاع کولی شي، نو دارنګې په دغه ځوانانو کې هم الحمدلله انشاءالله داسې استعداد پیدا کیږي چې دا به آینده دپاره د خپل ولس نه دفاع کوي، د خپل وطن نه به دفاع کوي، د خپل دین نه به دفاع کوي. او که بیا هم دغسې یو اشغال سره دا ولس مخ کیږي نو دغه اشغال مخنیوی به کوي. نن دغه ترتیب او د ځوانانو دغه حضور دا یو ښه پیغام دی، یو زیری دی د افغانستان د مسلمانانو دپاره او موږ د ځوانانو ته تسلي ورکوو چې د ازموینو ملي ادارې چې کوم ترتیب دی، کوم پروګرام دی د ازموینو هغه ډېر شفاف دی او چې کوم سیستمونو باندې کومه نتیجه مخې ته راځي په هغې کې د انسان څه دخل نه وي. تاسې ډېر په شوق باندې، په محبت باندې، په اخلاص باندې
هغه پارچې جواب کړي او ستاسو د جهد هغه قدردانی به کېدی شي او چې کوم با استعداد خلک دي کومې نتیجې واغشتې کومې نمرې واغشتې نو په هغې کې به ګوتې نشي والی او نه په دې کې د دې څه ګنجایش ته دی بلکې دا سیستمونه داسې دي چې په هغې کې د انسان هیڅ دخل نه وي نو په ډېرې شفافې طریقې سره به تاسو ته انشاءالله په لږ وخت کې هغه نتیجې مخې ته راځي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.